ته د خپل مور په عزت باندې پوه شوې زما وروره د خپل مور قدر دې وساته زما خورې ځان سره فکر وکړئ چې هغه مور تا سره څومره تکلیف وباسي څومره وخت یې ته په خپله ګېډه کې وګرځولې او څومره شپې دې په ناخوبي تېرې کړې هغه ستا تربیت وکړه ستا روزنه او ستا پالنه یې وکړه نن ورځ ته جګېږي خپل مور ته تیزه خبره کوي نن ورځ ته جګېږي خپل مور ته شکنځل کوي یا نن ورځ چې موږ په ځینې اوقاتو کې اورو ته اوچتېږې د خپل مور او پلار ډبوي الله اکبر د داسې انسان نه به بدبخته انسان په دنیا کې بل نه وي چې هغه خپل مور ته بده خبره کوي هغه خپل پلار ته بده خبره کوي او د خپل مور و پلار رټي د داسې انسان نه بدبخته انسان د رسول الله وینا ده چې په دنیا کې بل څوک نشته او دا تجربې هم ثابته کړي څنګه اخلاق او څنګه چلند چې تا خپل مور و پلار سره وکړه همدارنګه چلند او دارنګه رفتار او اخلاق به ستا اولاد ستا سره کوي که د خپل د مور و پلار عزت وساته د خپل مور و پلار قدر دې وساته د هغو احترام دې وکړه د هغو قدر دې وکړه د هغو خدمت دې وکړه اولاد به هم تا سره همداسې کوي خدای مکړه تا خپل مور و پلار ورټل هغو ته د تیزې خبرې وکړي د هغو خدمت دې ونه که نو ستا اولاد به هم تا سره داسو کوي او دا هم تجربې ثابته کړي هغه چا چې د خپل مور و پلار دعا په دنیا کې واخیستله د مور و پلار خدمت یې وکړه هیڅکله به هغه په دنیا کې خوار نشي الله به عزت ورکوي او په آخرت کې به هم الله رب العزت دې ته عزت ورکوي په اوچته غاړه به الله ته ولاړ وي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو دا د رسول الله نصیحت دی چې تاسو د خپل مور او پلار سره ښه چلند کوئ دا ډیر لوی نعمت دی ډیر اوچت نعمت دی چې د دې نه لوی نعمت په دنیا کې زه بل نه وینم د مور و پلار سترګو ته چې تاسو ګورئ دا عبادت دی د خپل مور سره چې کینې خبرې کوي دا عبادت دی ولې ځان د دې لوی نعمت نه محروموئ زه د خپل د کامیابي لوی راز په دې کې وینم چې زما مورجانه ماته دعا کوي سهار چې د کورم راوځم ورشم د خپل مورجانې څخه ماښام هم چې کور ته راشم د خپل مورجانې څخه ورشم دا ورته وایم چې ته ماته دعا وکړه زه په دې پوه یم چې زما د مور دعا چې هغه زما په حق کې کوي په اخلاص سره الله یې قبلوي نو که غواړئ چې کامیابه اوسئ د خپل مور و پلار دعا واخلئ هغو سره ښه چلند وکړئ همدارنګه په یو بل روایت کې چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې د الله رسوله په ټولو کې څوک ډیر زما د ښه چلند حقدار دي رسول الله ویل ستا مور بیا ستا مور بیا ستا مور بیا ستا پلار او بیا ستا خپلوان څومره چې در نږدې وي هغومره حقدار دي مور سره به ښه چلند کوي د خپل پلار سره به ښه چلند کوي او هغه څوک چې د ستا اقارب دي ستا خپلوان دي ته به د هغو سره ښه چلند کوي چې ته په ټولنه کې په کورنۍ کې خپل قوم کې د خلکو لپاره یو نمونه او یو مثال وګرځي او که خدای مکړه پلار سره چلند خراب وي مور سره تیزې خبرې وي خپلوانو سره ښه اخلاق نه وي نو په ټوله ټولنه او کورنۍ کې به خلک تا ته د انتقاد ګوته نیسي چې دا هغه کس دی چې دا خپل مور رټي دا هغه کس دی چې په ټولنه کې ښایسته اخلاق نه لري نو چې خلک مور او پلار درنه ناراضه شول الله رب العزت به درنه ناراضه وي همدارنګه په یو بل حدیث کې چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغه سړي پوزه دې په خاورو ولړل شي د هغه سړي پوزه دې په خاورو ولړل شي د هغه سړي پوزه دې په خاورو ولړل شي چې مور او پلار دواړه یا یو په بوډاتوب کې یعنی په زوف کې پیدا کړي او د هغوی د خدمت په کولو جنت ته داخل نشي په دې کې شک نشته چې ستا مور و پلار ضعیف وي د ستا مور و پلار مور دې زړه شوي وي پلار هم زوړ شوی ته د هغو خدمت وکړې د دې خدمت په وسیله به الله تا جنت ته داخلوي په دې کې هېڅ شک مه کوئ
نو رسول الله وایي بدبخته هغه انسان دی 3 ځلې دا خبره تکراروي چې هغه د خپل مور او پلار د ضعف او د ضعیفي په حالت کې بیا مومي او د هغوی په خدمت باندې دا جنت ته داخل نشي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه ومنو. په دې کې زموږ کامیابي ده. د خپل اولاد سره هم ښه چلند کوه، د خپل ښځې سره هم ښه چلند کوه، خپلو خپلوانو سره هم کوه، خو تر ټولو زیات د خپل مور و پلار سره کوه. په ټولنه کې موږ وینو ځینې داسې ورونه هم شته دی چې هغه د خپل ښځې خبرې ته د خپل مور په خبرې باندې ترجیح ورکوي، ښځه ساتي او د خپل مور و پلار رټي. نو داسې انسان به څنګه انسان وي؟ قدرمنو اوریدونکو، هغه مور چې تا سره تکلیفونه وګالل، هغه مور چې تی تربیت کړي، هغه مور چې نیمه شپه پاڅېدله تا ته شودې درکړې، هغه مور چې تا سره زحمتونه وویستل، ته نن جګېږې د خپل د ښځې په شیطانت باندې یا د هغې په ورانې خبره باندې مور و پلار رټې. نه، د ښځې قدر هم وساته وروره، هغه سره هم ښه چلند وکړه او په خپل ښځې باندې د خپل مور و پلار هیڅ کله مه خفه کوه. د هغو عزت ساته، په دې کې د کامیابي ده. نو د رسول الله وینا ده، د هغه نصیحت دی چې د خپل مور و پلار سره ښه چلند کوئ. نور به واورو قدرمن اورېدونکو، خو د یوې دمې وروسته. ای حبیبه در رب